پاکستان کې د یوې افغاني نجلۍ سره د پاکستانيانو لخوا ستر ظلم سلام درنولیدونکو ستړي مشي. پاکستاني ورځپاڼه وايي پېښور کې افغان نجلۍ له جنسي تیري وروسته وژل شوې ده. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې خبر ورکړی چې یوه شپږ کلنه افغان نجلۍ د ناڅرګندو کسانو له جنسي تیري وروسته وژل شوې ده. ورځپاڼې د پولیسو په حواله ویلي چې دغه ماشومه د سې شنبې ورځې په ماښام لا درکه او جسد یې د چهارشنبې په ورځ د ګنیو په پټي کې پیدا شو. د ورځپاڼې په باور د لومړنیو معلوماتو له مخې پر دغې نجلۍ لا وژل کېدو مخکې جنسي تیری هم شوی دی. تر اوسه د پیښې لامل او انګېزه نه ده معلومه. څه موده مخکې په اسلام آباد کې هم پر یوې افغاني نجلۍ د جنسي تیري او بیا د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه زره افغانان هیواد پرېښودو او د ګاونډیو هیوادونو ته په تلو مجبوره شوي دي چې وخت په وخت ورسره د برته پیښو ترڅنګ د پولیسو د نابړه چلند خبرونه هم ورکول کیږي. بلخوا د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د فوټبال له ملي لوبډلې سره کتلي دي. په دې کتنه کې نوموړي له نړیوالو ورزشي ادارو غوښتي چې په نړیوالو موسسو او نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړو ته د ورزشي وړتیاو پر اساس د ګډون حق ورکړل شي او ورزش د له سیاست لرې وساتل شي. د فوټبال ملي لوبډلې ډاډ ورکړی دی چې د ورزش له لارې به د هیواد نوم په نړیوال دریځ ځلانده ساتي. بلخوا د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې رئیس او ملپلاوي له چابهار زاهدان نیمروز میلیک اوسپنې پټلۍ پروژې څخه چې اوسمهال یې په ایران کې د جوړونې چارې دوام لري له بېلابېلو برخو څخه لیدنه کړې ده. په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ایران د لارو او ښار جوړولو وزارت ځانګړي استازي ویلي چې دوی ټینګه اراده لري تر څو د دې پروژې چارې ژر تر ژره بشپړې شي او تمه یې ښودلې ده چې افغان لوري هم د نیمروز اړوند میلیک بندر کې د سرحدي پټلۍ جوړولو چارې پیل کړي.